دوی به تعالی سو یې دا ډېر خطرناک دي خطرناک خلک دا وهابین کوم په دې مذهب ټینګ نشو اړای ماړای خاله ورنشي ګوره چم دا یو تقریر دی وارو نو بس اړای دي أي سلفي عقدي أي جنتي عقدي فرقة ناجية محمدي عقدي سيره سرک سره قرآن او حدیث اخوا به ګډوډيږي اول تقلید دی به په تقلید کې چې د نوزي جیو دا خو دی وبندین دي او دې په کې بریلین حضرات لا عدالت ندكا فحجتين بنا لا عدالت ندكا فحجتين بنا لكاد غر ثبتا يا عمري عقدي وسم چې لدی شو ګوري به بزرګان دادي چې په قطم دوی مسلمانان دی نور نه دي دا ټیک د چم دوی دي وقليل من عبادي الشكور الله استهزاء بالرسول ديت حاصل داري توجه وي کله کله بدوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدونه به سوي هذا الذي بعث الله رسوله دادي وسم چې لدی شو ګوري به بزرګان دادي چې په قطم دوی مسلمانان دی نور نه دي دا ټیک د چم دوی دي وقليل من عبادي الشكور الله زما شکر گزار بندگان کم دي در پوری و خان دي سو پن ګوره پنسي جيگي ساتي رومالي نه پسرونو راچولي ار چاله کافر وای چاله ویری دي تکبیر خو تاسو کې دي چلے دي سم تکبیر کړه تکبیرم دوی کوي ورانه هم دوی کوي نشم به اړې په بل چا باندې جوړو اوس خان دي کنه چې کوم وخت علي حدیث او مجلس ورشه بزرګ صاحب راغی چپ شه بزرګ صاحب ته به سوې وای نو ګرم ځکه نه دي چې الولد سر لابيه د پلار زمنګ مشر لویلی وو دوی به خامخا مونږ لوي واذا باغتم شدي وګورتا ان يتخذونك تالنشي الله ذو مگر غب کړي شوی ټوکی در پوری کوي څنګه ټوکی کوي دلته عبارت دی یقولون به وای اهذا الذي دا غسوک دی بعث الله رسولا چلا را لګلی استاذ هذوان غب شوی پنځه شری اوچتي ولکه بخور لږه رواني بل کار دی نشتا حدیث کې خرازي کنه ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار کم سړی چې دی ګټوي نه خنګرو نه کته کې دا پنځه الله به ور لبوزي کبیره ګناه ده فرعون ولدن نه کې قارون دی قرطبي لیکلي چې یو کمیس یو پرتو یو صادر لاندې شو وسم روان دي مجموع زوائد پنځم جلد یو سل 15 نمبر صفحه نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولیدو مونږ کته پنځه کته کړي وي مونږ وکي وي مونږ زم راو ګرځو او دسته مات شو حدیث دی دا چا چې سند ټک کړي دي نور علماء تایید کړي دي اوس د دې کمال غړي لا دې پنځه شوي ور رسول الله فرمایي ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار كما قال چې کم سړی پنځه کته کړي دي ګټوینا په امدي عمل باندې بل دا ور لبوسي د رحمت خبره مشر قیامت کې نه کوي ته وې دی رئیس سره د کاری وغیرہ سره خبرې نه کوي څومره خپای دا یو دې پیشن دې کمال دی اوري کته کې به چې قتم وړ کېله او ګیره دې سپینې او ځان له مجاهد موي یره وې دې والده په دې ډیره خپکیږي چې جګي پنسي دي ابعث الله رسولا ان کادا سګه مخفف من المستقل انه کادا ان یقینا نجدي دا چې دی واړی مون ان الہاتنا زمون د خدایانو خو کچرته موږ مضبوط نشو علی اپدیم پاغه دوی به تر سو یې دا ډېر خطرناک دي خطرناک خلک دا وهابین کوم په دې مذهب ټینګ نشو اړای ماړای خاله ورنشي ګوره چم دا یو تقریر دی وارو نو بس اړای دي د مشر دا خبره کړې ده اوس تخویف وسوف يعلمون زر دې چې پوي بشي هین پاغ ټیم کې چې عذاب وګوري من ادل سبیلا سو گمراه دے پیت بار دلاری مړ بشوخه به پته ولې سو گمراه دے حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نه کر خويستا وی پدی ولا روي روان دي دل رهنما خو دل کې رهنما قران لا روي مسلمان اخو دی خو نور کر خويستي چې پکم پس کوڅو باندې تو شي ګوره کر کېږي به سیده سرک باندې ځه سیده سرک سره قران او حدیث اخو به ګډوډيږي اول تقلید دی به په تقلید کې چې د نوزي جیو دا خو دیوبندین دي او دې په کې بریلین حضرات دي به په کې جنجال دی
د په عقیده کې د پلانونو سره دی، د پلانونو سره دی، اصول کې پلانونو سره دی، فروع کې پلانونو سره به په کې رامنډ شي وې د حیاتین دی او د چې مماتین دی، به په کې رامنډ شي دا په کې لک تیس پرې دی د متساهلین دی، به په کې رامنډ شي وې د دعوت ولا دی د انوري مدرسین دی. اوس کم سړی را پیدا کی نشید العرب باندې راځه قرآن او سنت ورسره کې زجر دی په اتباع الهوا جاسیت درش کې بموي د دوی دین سره خېټه خبره بس دقه دین دی. ارایت ته خبرې من اتخذ په حال دا غچا چاغری ولې خپل الہ خپل خواهش الہه هوا دي کې دوه قول دي. هوا هو دا مضاف له مفعول اول دی، الہ دویم خواهش الہ نه ولې بالعکس دی. ابن عباس وایي کنه الهوا الہ یعبد، خواهش د خلق مستقل خدای رشي دی ورته بندگی کوي. سیتی به دوه تفسیر کړی دي، ټول امت یو خروان دي دا بل خروان دي. یا حدیث کې یو سره غري دا وایي چې زما زړه نه مانی زړه اته زړه ډیر اوچت زړه دی زما زړه نه مانی. دا حقیقت دی. پوډری انسان چې کله چمن لراوړي ګلونو لا کېدیږي هغه یو خوشی مګي چې ډیرا باندې پروتم دا ډیرانی سره ده کنه ډیران سره ګرځي راګرځي. اف انت تكون عليه وکیلا ایت پدی مانی ذمہوار تو غي ذمہوار نه نبی لوي صرف دعوت کا کچا منو ودی منی کې کیسه کې موشيګا ورسای کې زجر دې منکرین لا تسلی د نبی لا حاصل بده الله دوی اس خوراک اسکا کې لګره غویان غوندې نو هیڅ خبره نه پوي غوی نو سګي له پکار دا پورا تسلی دای لرا ته دعوت تو کو کبزدار غوی غوندې رمباړي وای چې نام مونږ دشي وای دې دشي وای ام تحسبوا ایت ګمان کوي یقینا اکثر د دوی اسمعونا وقت دی قرآن و حدیث لو یا عقل لري نا انهم دون دی الا کل نعام پشان د چار پیانو دی دا چار پیانو غوندري چار پیانو غوندي تشبیه په دوه شیونو کې دا چار په چې خبره اوري پی پویږي نو دیم قرآن و حدیث اوري خو پوی نشي څه مقصد دا عمل لپاره راغلي. دیم علماء دلته بل معنا کړي انهم الا کل نعام دوی ندی مگر پشان د چار پیانو دی مقصد دوی صرف خوراک او اسکاک دی. بعض خلک هم دی بسګری چرته خوراک چرته اسکاک. دریم دوی پشان د چار پیانو دی حلال حرام نه پیژني. څلورم شیخ الاسلام اقتضاء کې لیکلي چار پیانو غوړي په ولاړه خوراک کوي او خوشي کې بری میزونه ماری او غربار شروع دي ودونه کی لکه غویان چې په ځوان را خوشي او کینه اطمینان سره حدیث کې راځي خپل ورته وباسا د چار پیانو غوندي راشي. بل هم بلکې دوی چې دی اضل سبیلا جاهل لی په اعتبار دلاري اضل من اجهل. چار په خو بهم پریدا غوې دې قلبري په وکړه چې کله د قلبه په اخلاص کړی چې د خپل اخور لږی خرم د شيږي خر ګره موږ تاسو پورې خان یاړي قمقل لې د کمر خواله بوزه کش کې دی خراجه خوانه شي کار په وکاو کبیر تراجه خپل ځای الله وی اضل سبیلا دا رخرنه بتره دي. سوره عادیات کې سوې عجیب خبره کړې تاسو دې لګورئ والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. الله وی استه مالک خوراک ورکه اسکاک ورکه دا خبره د شمنی په مینو نور خيږي شاسوار چې په سوري په مین باندې ورخيږي په ور روان دي په نيزو باندې ورخيږي په تور باندې ورخيږي د خپین غور او باسي خو لیکن د مالک خبره نه ورسي او دی انسان لمه قران ورکړي هدایت مې ورکړي عقل مې ورکړي زور تم دی خرازه دا اخوا منډو دا خو وښنو اسنه ما خو لاړو بترش خر ګور دی مالک خبره مني اسمني استه خوراک ورکړي وګر دی جګړو کې خپېږي چې وشل کې کم نيجيري توري دي مينون دي بس بيورزي او دا غوي د الله د خبره په طرف هیڅ نه راګرځي تور دې خو راځه دا وینا اسي حدیث کې وې دا عمل وکدا وې د سې کوم